طالبانو د پنجشیر او اندراب لپاره نوی عمومي نظامي مسؤل وټاکو. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د پنجشیر او اندراب لپاره نوی عمومي نظامي مسؤل ټاکلی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هیبت الله له قوله ورکړی راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ګماري. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال و او د طالبانو په لیکو کې یو جنگي قومندان په توګه مشهوره دی. طالبانو وروسته تر دې پنجشیر او اندراب لپاره نوی نظامي مسؤل ټاکي چې وروستیو کې هلته د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې چې 40 وسلوال طالبان یې اسیر کړي او بیرته یې خوشي کړي دي. طالبانو پر خپله سرپرستۍ اداره کې چې د کار یې یو کال زیات وخت تیریږي نن یو لړ نور تغییرات هم اعلان کړي دي. ملګرو که تاسو کوم نظر لرئ موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.